اوریدونکو سلامونه او نیک د دریڅه یوټیوب چینل اوریدونکو سلامونه او نیکې هیلې مې ومنئ. خوشحاله یم چې بیا هم د ژوند ناویل شوي رازونه کتاب له شپږمې برخې سره ستاسو په چوپړ کې په دې هیله چې د همدې کتاب ټولې برخې به په خپلواره سره واورئ. روحي آرامتیا یعنې دا چې که د سلګونو ستونزو په منځ کې وي خو پر شونډو دې مسکا خوروي او وایي چې خدای لرم انشاءالله ټولې ستونزې به مې هوارې شي. خندا، مینه او ژوند. داسې وخاندئ چې خفګان درنه مخ غوړوي، داسې مینه وکړئ چې نفرت درنه لاره بیله، او داسې ژوند وکړئ چې مرګ مو له ژونده موړ نشي. چلند. که د خلکو د اخلاقو، پوهې او شتمنۍ په اړه نه پوهیږئ نو د هغوی چلند د خلکو په مقابل کې وګورئ، پوه به شئ چې دوی څوک او څه دي. د طبیعت قانون. کله مو چې څوک ځوروي مه خفه کیږئ، دا د طبیعت قانون دی. کومه ونه چې خوږه میوه لري تر ټولو ډیره په ډبرو ویشتل کیږي. اندېښنې. نیمایي ویښتان مو د هغه څه په اړه اندېښنې سپینوي چې په ژوند کې مو هیڅ نه پیښیږي. غرور مه کوئ. مرغه چې ژوندی وي ماګیان خوري، خو چې کله مړ شي د ماګیانو خوراک شي. شرایط له وخت سره بدلون کوي، هیڅ کله څوک مه تحقیروئ. ښایي نن به تر ټولو ځواکمن وئ، خو وخت تر تاسو ډیر ځواکمن دی. هیڅ کله غرور مه کوئ. کوچني او لوی خلک. کوچني خلک هڅه کوي چې په مشاجره کې ګټونکي شي، حتی که اړیکه هم له لاسه ورکوي، خو لوی خلک بیا دا ښه بولي چې مشاجره وبایلي خو اړیکې وساتي. مهربانه اوسئ. تل مهربانه اوسئ، حتی پر هغو خلکو هم چې د مهربانۍ په قدر نه پوهیږي. ته د داسې مهربانه رب بنده یې چې د دغو ټولو مهربانیو او ښېګڼو بدله درکوي. زړه او احساسات. لوی زړونه او لوړ احساسات دي چې مینه زیږوي. ایمان او مینه. ایمان چې څومره پټ وي هومره کلک وي، مینه چې څومره ښکاره وي هومره پاکه وي. درد. تر ټولو سخت درد دا دی چې همدرد ونشي موندلی. ماینېدل په سمندر کې ډوبېدل دي، خو مینه کول بیا په سمندر کې لامبو وهل دي. انسان. یوازې د مرګ په بستر او د زندان په پنجرو کې انسان هغه وي چې دی. مینه موجود نه دی چې پیدا یې کړئ. مینه هنر دی، باید زده یې کړئ. د زړه خبرې مو نن وکړئ. که مو نن وکړې د زړه خبرې دي، خو که سبا ته پاتې شوې بیا د زړه په درد بدلیږي. مینه. ډیر کسان دي چې مینه را سره لري، خو په ښکاره نشي ویلای چې مینه در سره لرم. دوی وایي له ځان سره دې پام کوه، ځان دې پټ ساته، ډیر کار مه کوه، ستړی به شې. د دې هرې خبرې معنا دا ده چې مینه در سره لرم. فرصتونه. ځینې وخت فرصتونه د ناکامیو او ستونزو په بڼه ظاهریږي. زمزمه. یوه ښکلې زمزمه کولی شي نن ورځ درته ښکلې کړي، یو فکر نړۍ بدلولی شي، یو قدم اوږد سفر پیلوي، او یوه دعا ناشونې کارونه په شونې بدلولی شي. نصیحت. څوک چې ښه نصیحت کوي ډیر هغه خلک دي چې په ژوند کې تر ټولو بدې ورځې او پیښې تجربه کړي وي. شتمن زړه. د یو چا په ظاهر قضاوت مه کوئ، ښایي هلته تر زړو جامو لاندې یو شتمن زړه پټ وي. تیره اغزي. دوه شیان تیره اغزي لري، حقیقت او ګل. نیمګړتیاوې. د خپلو نیمګړتیاوو د لیدو لپاره له هندارې مرسته وغواړئ، نه له ضربینه. ستونزې د سپي په څیر دي، که ترې وتښتې منډې درپسې وهي، خو که پرې ورغلې درنه تښتي. زرغونې. د زرغونې لیدل د هغو خلکو حق دی چې باران یې تر وروستي څاڅکي پورې زغملی وي. ښه او عالي. ښه د عالي دښمن دی، که په ښه راضي شوې عالي به نشې. غوږ ونیسئ. 100 ځلې غوږ ونیسئ، 1000 ځلې فکر وکړئ او 1 ځلې خبرې وکړئ. نبوغ یعنې یو په 100 کې الهام، 99 په 100 کې هڅه او کوشش. پیسې. که پیسې وفا درلودی تر خاورو لاندې شتمن به یې یوازې نه پرېښودل. دعا. دا دعا مه کوئ چې هوسا ژوند ولرئ، بلکې دا دعا وکړئ چې پر ژوند برلاسي واوسئ. سکوت. څومره چې سکوت کوئ هومره به ډیر څه زده کوئ. ستوري. دا بده نه ده چې ستورو ته ونه رسیږئ، بده دا ده چې د رسیدو لپاره ستوري ونه لرئ. فریاد او چیغې وهل جرأت نه دی، نرمې خبرې او سکوت جرأت دی. ژوند یوازینی فلم دی چې په پای کې ټول لوبغاړي مري. رښتینولي.
ډیر خلک تمثیل کوي، لږ خلک رښتینی دي. انسان په ډیر څه پوهیږي، خو په دې نه پوهیږي چې قبر ته پرته له اعمالو بل څه شی نشي وړلی. د نیکمرغۍ یو راز د ځینو انسانانو د نیکمرغۍ یو راز دا دی چې ترخې خبرې زغمي او خوږې خبرې هضموي. لاسونه، هغه لاسونه چې ګلانو ته اوبه ورکوي تر هغو لاسونو ښکلي دي چې ګلان یې په لاس کې دي. مسکا او ژړا، هره مسکا د خوښۍ او هره ژړا د خفګان په معنا نه ده. توقعات، په هره اړیکه کې چې څومره له یو بل نه هیلې او توقعات زیاتیږي هومره یې ترمنځ خفګان او اختلاف زیاتیږي. ځینې خلک په یو نظر پر سړي ګرانیږي، دا په دې نه چې ښکلي دي بلکې دا چې هغوی پاک او معصوم دي. شخصیت او شهرت، شخصیت لکه ونه او شهرت لکه سیوری داسې دي. سیوری هغه څه دی چې موږ یې فکر کوو، خو ونه هغه څه ده چې واقعیت دی. تراژیدي موسیقي، د تراژیدي موسیقي له اورېدونکو د هغې غږونکي ډېر غمجن دي. کوم خلک چې د نورو په اړه درته خبرې کوي ښه ورته ځیر شئ، ځکه هغوی ستاسو په اړه نورو خلکو ته هم داسې خبرې کوي. زړه، ځینې خلک د دې په خاطر چې د نورو زړه مات نه کړي خپل زړه ماتوي. ځینې خبرې په زړه کې ښې دي، زړه دومره نه خرابوي څومره چې بیرون ورانی کوي. ترخه، ځینې وخت به ترخه د خوږو یا اوبو په زور تیروي. زړه مو څوک ماتوي؟ ډېر وخت مو هغه خلک زړه ماتوي چې موږ یې زړونه ساتلی دي. حقیقت او حق، په دوو حالاتو کې د خلک کمعقل او لیونی بولي. لومړی کله چې حقیقت وایي، دویم کله چې د خپل حق دفاع کوي. لویه تېروتنه، زموږ لویه تېروتنه دا ده چې تل د نورو د خوښۍ لپاره ځان خفه کوو. ننداره، کله چې د ستورو او سپوږمۍ ننداره کوو دا مو باید په یاد وي چې پښې مو پر ځمکه دي. هیڅ انسان کوم حیوان بې دلیله نه وژني، خو انسان بیا پرته له کوم دلیله انسان وژني. بدرنګ او ښکلي، ځینې خلک بدرنګ دي خو ښکلي وي، ځینې بیا ښکلي دي خو بدرنګ وي. سپین او تور رنګ، نه سپین رنګ ښکلی او نه تور رنګ بدرنګ دی. کفن سپین وي خو ویرونکی دی، تور رنګ د کعبې دی خو آرام بخښونکی دی. د انسانانو ارزښت هم د هغوی په څیرو نه بلکې په اخلاقو کې دی. خلک، دوه ډوله خلک هیڅ هیریږي نه. لومړی هغه خلک چې ښه در سره کړي دي، دویم هغه خلک چې بد در سره کړي دي. انسان او خدای، انسان یوازینی موجود دی چې وایي خدای شته، خو بیا هم همدا انسان داسې کارونه کوي لکه خدای چې نه وي. تر ټولو ستره شتمني د یو داسې کس درلودل دي چې روحي سکون او آرامي درکوي. ژوند، سمه ده چې ژوند په هیڅ نه ارزي، خو بیا هم هیڅ شی لکه ژوند دومره ارزښت نه لري. تیر ژوند، هیڅ کله د چا د تیر ژوند له مخې د هغوی په اړه قضاوت مه کوئ، ځکه د وخت په تیریدو سره خلک زده کړې کوي، خلک بدلیږي او خلک پرمختګ کوي. زړې لارې نوی ور نه پرانیزي. ارزښت، هغه چاته ډېر ارزښت ورکوئ چې هیڅ لیاقت یې نه لري، له هماغه خلکو بیا داسې ضربې خورئ چې هیڅ لیاقت یې نه لرئ. عاجز خلک کوم دي؟ تر هغه چا عاجز نشته چې هم ګول خوري، هم مینه کوي او هم یوازې وي. دوه ډلې خلک تر ټولو بدبخته دي. یو هغه خلک چې د هیچا خبرو ته غوږ نه نیسي، بل هغه خلک چې د هر چا خبرو ته غوږ نیسي. خلک او دروغ، ځینې خلک بدلون نه کوي بلکې لارې بدلوي څو په بل ډول دروغ ووایي. ملګري، عیبونه او خاطرې، کله چې یوازې وو د ملګرو په لټه کې وو، کله چې ملګري پیدا کړو نو د عیبونو په لټه کې وو، او کله چې له لاسه ورکړو بیا د خاطرو په لټه کې وو. د مهربانه خلکو ستونزه، د مهربانو خلکو یوه ستره ستونزه دا ده چې هغوی تل دا فکر کوي چې نور خلک هم مهربانه دي. لوږه او ازادي، کله چې مرغانو ته دانه ورکوو الوزي، ځکه دوی پوهیږي چې تر ګېډې ازادي مهمه ده. په پټو سترګو باور، کله چې سترګې پرانیزو وینو چې ستره ضربه هغو خلکو راکړې چې په پټو سترګو مو پرې باور کړی وو. ښه خلک، تر ټولو ښه خلک هغه دي چې تر څنګ یې ناست وي، چای د یخ شي او زړه د ګرم. اذیت، هغه چې وایي نه غواړم اذیت دې کړم، هماغه خلک مو ډېر اذیتوي. هیله او خلک، ټول دا هیله لري چې نور خلک ورسره مینه وکړي، خو دا فکر هیڅ نه کوي چې دوی هم باید له نورو سره مینه وکړي. حق، که د حق و د زمري له خولې واخله، که تا د چا په حق خټه اچولې وي، که زمری هم وي باید ورې کړې.
حق دی، باید مالک ته وسپارل شي. ژوند خپله اوسئ، که د چا نه خوښېدلی پروا یې مه لرئ. ژوند خو څه د مجسمو فابریکه نه ده. عقل یوازې عقل دی چې د خلکو ترمنځ په عادلانه ډول تقسیم شوی، ځکه هر څوک فکر کوي چې په کافي اندازه عقل لري. جنت چا چې په ځمکه کې جنت پیدا نه کړ، هغه یې په اسمان کې هم نشي موندلی. موږ ته د خدای کور ډیر نږدې دی چې اساس یې مینه او محبت دی. دروغ او ټولنه کومه ټولنه چې له حقیقت نه فاصله ونیسي، د هماغه ټولنې خلک هم له هغو خلکو بد وړي چې حقیقت وایي. ژوند دا مو زده کړي چې نور خلک باید څنګه ژوند وکړي، خو دا مو زده نه کړل چې موږ باید څنګه ژوند وکړو. دقت او احتیاط دقت او احتیاط لازم او ملزوم دي. په دقت بریا ته رسیدلی شي او په احتیاط بریا ساتلی شي. پیسې عجیبه ده، انسان خپله پیسې منځته راوړي، بیا په ډیر ویاړ د هماغه پیسو بندګي کوي. زموږ په اړه د خلکو فکر موږ نشو کولای چې زموږ په اړه د خلکو فکر او تصور بدل کړو. ښه دا ده چې فقط ژوند وکړو او خوشحاله اوسو. مینه که څوک مو یوه کوچني ظاهري بدلون ته متوجه شول او هغه یې په ژبه راوړل، پوه شئ چې مینه درسره لري. نیکمرغي داسې ده لکه ټلیفون، که نور خلک ونه لري، ستا ټلیفون هیڅ په درد نه خوري. د 3 شیانو زغمل خورا سخت دي. لومړی، کله چې ستا حق وي، مقابل طرف در سره زور زیاتی کوي. دویم، کله چې څوک درته دروغ وایي، ته یې ثابت نشي کړای. دریم، کله چې د زړه خبرې نشي کولای، مجبور شي چې سکوت اختیار کړي. کور او مور په کوم کور کې چې مور ساه اخلي، هلته یوه ګلدانۍ هم نه وچیږي. وخت او ملګري که مو له چا سره ملګري او دوستي تر 8 کلونو زیاته شوه، هغه مو ملګري نه بلکې د کورنۍ غړي مو دي. ښکلا او اخلاق د ښکلا کمبود او نورې نیمګړتیاوې یوازې اخلاق پوره کولی شي، خو هیڅ ښکلې څېره بیا د اخلاقو کمبود نشي پوره کولی. هوښیاري او شعور د خلکو کمزوري ټکي پیدا کول هوښیاري غواړي او له هغو نه بده استفاده نه کول بیا شعور غواړي. حقیقت چیرته چې په حقیقت باور نه کیږي، هلته بیا ښه ده چې دروغ وویل شي. مینه او دعا باید له ژوندیو سره مینه وشي، مړیو ته دعا خو دلته برعکس دي. ژوندیو ته دعا او له مړیو سره مینه کیږي. کله چې مړ شي، خلک به در باندې ګلان شیندي یا به دې په قبر د ګلانو ګډۍ ږدي. ژوند هیڅوک مو ژوند ته په تصادفي ډول نه راځي، هر څوک د یو دلیل له مخې راځي. جنت او دوزخ په آخرت کې د جنت او دوزخ په لټه کې مه اوسئ، دواړه همدا اوس شته. کله چې مینه کوئ په جنت او کله چې حسد کوئ په دوزخ کې. خسته او ستړي خلک هغه نه دي چې ژر ویده کیږي، خسته او ستړي خلک هغه دي چې خوب نه ورځي. ماشومتوب او بوډاتوب د هر انسان ژوند 2 مرحلې لري. لومړی مرحله یې د ماشومتوب ده چې په هغه وخت کې له ناپوهۍ ځورېږي. دویمه مرحله د بوډاتوب ده چې په دې مرحله کې بیا له پوهې ځورېږي. پای اوریدونکو، دا وه د ژوند ناویل شوي رازونو کتاب وروستۍ برخه چې د دریڅه یوټیوب چینل څخه مو واورېده. نو تر بیا چې له یو بل کتاب سره ستاسو چوپړ ته راځم، تر هغه مو په لوی او بخښونکي خدای سپارم. ښه وخت.